سلامونه او احترامات. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ډېر وخت بعد یو ځلې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو مصروفیت د وجې ما ونه کړی شو چې زه په وخت باندې ویډیوګانې جوړې کړم او د فرانسوي درسونو نه ویډیوګانې دلته اپلوډ کړم او هغه هم جوړې کړم. انشاءالله زه به کوشش کوم چې دغه ویډیوګانې ټولې جاري وساتم. د فرانسوي زده کړې هم نه ویډیوګانې د هغې جوړې کړم او هغه هم جاري وساتم. ملګرو نن غواړم په ډېره یو مهمه موضوع تاسو سره یو څو خبرې وکړم. تېره ورځ په ټیک ټاک باندې یو ملګري پوښتنه کړې وه او هغې پوښتنې په جواب کې ما یو ویډیو جوړه کړه. نو هغې کې بیا ډېر داسې کمنټونه وشوه، ډېرو خلکو ما سره اړیکه ونیوله. پوښتنه دا وه چې هغه ویلې چې زه غواړم زه خپل یو زوی دلته راولم. هغه په کیس دوسیه کې خپل دلته ټول فامیل ورکړی، مېرمن ټول اولادونه یې ورکړي دي، ولې ده غوښتل چې صرف زوی دی راولي، لورګانې او مېرمن یې هلته پاتې شي. نو ده پوښتنه کړې وه چې آیا زه کولی شم که نه شم کولی. اوس دا ویډیو چې زه نن جوړوم هغه دې دپاره جوړوم چې د دغې ویډیو نه بعد چې ما دغه هلک ته جواب ورکو په ټیک ټاک باندې ما ته ډېرو ملګرو داسې کمنټونه وکړل. یعنې دا موضوع دغه پوښتنه ډېرو ملګرو سره شته او ډېر ملګري داسې غواړي چې هغه داسې وکړي. نو دې دپاره دغه پوښتنه ما راواخیسته او غوښتل مې چې دلته به زه تاسو سره یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم. ملګرو که چیرې تاسو په خپله دوسیه کې په خپل کیس کې دلته خپل ماشومان ورکوي، خپل مېرمن ورکوي، څومره کسان څومره اولادونه، مثال په توګه تاسو 4 یا 3 یا 2 اولاده لرئ او هغه 2 اولاده او مېرمن تاسو ته په کیس کې ورکړي، تاسو مجبور او مکلف یاست چې خپل 2 اولادونه او مېرمن تاسو دلته فرانسې ته راولئ. که چیرې دې کې یو کس تاسو پرېږدئ نه راولئ او نور 2 راولئ، نو بیا ستاسو دوسیه رد کېږي، تاسو نشئ کولی. ځکه دا قانون داسې نه دی. تاسو نه دا پوښتنه کېږي چې دغه یو کس چې کوم ستاسو په کیس کې دی، ستاسو لور یا ستاسو زوی یا ستاسو مېرمن، هغه ولې نه راځي او چیرې ده. یعنې داسې امکان نه لري. تاسو مجبور یاست چې تاسو خپل مېرمن او خپل اولادونو ته راولئ. داسې ډېر افغانان دلته شته. یعنې دغه کمنټونو نه ماته داسې معلومه شوه چې بعضې ملګري غواړي چې مېرمن رانه ولي، بعضې ملګري غواړي چې لورګانې رانه ولي، بعضې ملګري غواړي چې زوی رانه ولي. یعنې دا زما لپاره ډېره جالبه او ډېره د حیرانتیا خبره وه. ولې قانون دا دی که چیرې تاسو خپل اولادونه راولئ نو تاسو به ټول راولئ، څومره چې تاسو په کیس کې ورکړي دي، څومره چې تاسو په دوسیه کې دي. که تاسو 2 اولادونه او ستاسو مېرمن تاسو 2 اولادونه او مېرمن په دوسیه کې ورکړي، نو که چیرې تاسو دې نه یو کس راولئ، 2 نه راولئ یا 2 راولئ یو نه راولئ، ستاسو دوسیه نامکمله ده. او هر کله چې تاسو خپله دوسیه جمع کوئ سفارت کې ویزه دپاره چې ستاسو دغه یو کس یا 2 کسان چې کم تاسو غواړئ هغه راولئ، نو ستاسو دوسیه رد کېږي. داسې امکان نه لري. باید تاسو ټول راولئ. او دا ښه خبره هم ده. ښه خبره څه چې دا ژوند د ټولو اولادونو د مېرمن نه نامکمله دی. اوس زه نه پوهېږم چې د کومو وجوهاتو په بنا باندې تاسو داسې غواړئ چې د فامیل نیم کسان راولئ او نیم پرېږدئ. که چیرې تاسو دلته ژوند کول غواړئ او چیرې تاسو دا فیصله کړي، تاسو دلته اسناد اخیستي، تاسو دلته کار کوئ، نو تاسو باید خپل ټول اولادونه راولئ، خپل مېرمن راولئ. دا زما شخصي نظر دی. نور هر چا خپله خوښه ده او قانون دا وایي چې تاسو باید ټول راولئ. که چیرې تاسو دې نه یو کس هم پرېږدئ، تاسو به یو وجه ورکوئ سفارت کې چې ولې هغه تاسو نه راولئ. او دا وجې د منلو وړ نه دي. که چیرې تاسو ورته وایئ چې زما لور یا زما زوی یا زما مېرمن نه غواړي چې هغه دلته راشي دلته ژوند وکړي، دا امکان نه لري. دا هغه وجه ده، دا هغه وجوهات دي چې دا یو سولید ریزن، یو مضبوطه وجه نشي کېدلی. نو دې دپاره هغه کومو کسانو دپاره چې تاسو دوسیه جمع کړې دا د هغو ویزې هم نه کېږي، هغه هم نشي راتللی. نو که چیرې تاسو داسې فیصله کول غواړئ یا تاسو دا خبره په ذهن کې یا داسې فکر تاسو لرئ، تاسو په دغه فکر په دغه فیصله باندې تاسو د سر نه کتنه وکئ او تاسو باید خپل ټول فامیل کوم چې تاسو ته په دوسیه کې ورکړئ، یعنې ستاسو مېرمن او ستاسو ټول اولادونه، ستاسو څومره لورګانې، ستاسو څومره زامنې کوم چې تاسو په دوسیه کې ورکړي، هغه ټول باید تاسو دلته راولئ. د دې هیڅ لاره نشته. مننه. نو دا ویزه وبښئ دغه موضوع ما ځکه راواخیستله چې ډېرو ملګرو په دې پوښتنه کمنټ کړی و، ډېرو خلکو ما سره اړیکه ونیوله. یعنې دې نه دا معلومیږي چې افغانان داسې فکر لري. نو دې دپاره دغه ویډیو ما جوړه کړه. مننه.